قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصدقه ترد البلاء. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، په دنیا کې که په یو انسان باندې څه مصیبت او بیماری راشي نو په دې کې دا مسلمان چې کوم دی دا ډاکټر طرف ته چې کوم دی رجوع کوي او ډاکټر له ورځي او علاج چې کوم دی دا هم یو مسنون عمل له نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم علاج کړی دی. حکیم وغیره ته ورتلل نو چې یو مصیبت او بیماری راشي نو په دې کې انسان ډاکټر طرف ته متوجه کېږي. دغسې که په یو مسلمان باندې مصیبت او آفت راشي نو هغه منځ طرف ته الله سبحانه وتعالی عبادت طرف ته هم رجوع کول پکار دي چې په دې سره الله سبحانه وتعالی د دې خپل بنده نصر او امداد کوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څه مصیبت او آفت یا څه کار پیښ شو نبی علیه الصلاة والسلام منځ طرف ته متوجه کېدو د الله سبحانه وتعالی عبادت وکاو چې په دې سره الله سبحانه وتعالی هغه قهر او غضب چې کوم دی هغه کمیږي په خپل بنده باندې چې کوم دی رحم کوي. نو دغسې که په یو انسان باندې څه مصیبت او بیماری راشي په هغې کې هغه الله سبحانه وتعالی ته متوجه شي. د دې نه علاوه دویم نمبر چې کوم دی صدقه کول دي چې صدقې سره الله سبحانه وتعالی د مسلمان نه چې کوم دی ترد البلاء هغه مصیبتونه چې کوم دی را صدقه ختموي. د انسان هر قسمه مصیبتونه او آفتونه چې کوم دی هغه را صدقه ختموي. ځکه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک د خپل حلال مال له الله سبحانه وتعالی په لار کې یوه کجوره ورکړي د دې کجورو به الله سبحانه وتعالی داسې تربیت وکړي دا کجوره په خپل لاس کې واخلي کما یلیق بشانه او د دې داسې تربیت وکړي لکه یو کس چې د خپلې اوښې څنګه تربیت کوي اوښې د بچي او هغه څنګه پالي او څنګه غټوي دغسې دا کجوره هم الله سبحانه وتعالی د دې بنده دپاره غټه کړي تر دې چې د احد د غر عمرې برابر دومره ثواب به الله سبحانه وتعالی د دې یو کجوري په بدله کې ورکړي. یوه کجوره چې کوم دی ثواب بدله الله سبحانه وتعالی د احد د غر عمره ورکوي. نو صدقه د الله سبحانه وتعالی په لار کې کول په دې سره چې کوم دی مصیبتونه آفتونه هر قسمه بیماریانې چې کوم دی هغه ختمي. خپل کمزوري مسلمانانو سره چې کوم دی امداد کول چاته یو تور سرې سره چې کوم دی کونډې سره چې کوم دی امداد کول هغې له د خپل مال نه چې کوم دی رزق ورکول او په دې باندې چې کوم دی لاس تنګول نه دي پکار. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که چېرې ما سره د احد د غر عمره سونه را سره وې نو د 3 ورځو پورې به دا مانه ځان سره نه وې حساره کړي دا ټول به ما د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کړي وې علاوه د هغه مال نه چې په ما باندې د چا قرض وي د هغې په بدل کې زه هغه له ورکړم دومره مال به ما ایثار کړی. نبي علیه السلام فرمایي باقي به دا ټول مال هغه څه د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کړی. نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث کې فرمایي په خپله باندې. نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کول دا د هر قسمت مصیبت او آفت نه هر قسمه مصیبت نه چې کم دی دا انسان الله سبحانه وتعالی بیا ساتي چې کله دا الله سبحانه وتعالی په لار کې کم دی صدقه کوي. یو عالم دی علامه تنوخي رحمت الله علیه دا یو واقعه لیکي دی و چې یوه زنانه و د هغې نه چې کوم دی خپل بچی ورک شو ماشوم او ویسته ترې ورک شو هېڅ څه پته ورته ونه لګي چې چا وتښته او په خپله چېرته لاړ خو بس بچی ورک ته شو ډېره زیاته ورپسې خفه وه. دی و چې په غټو غټو عالمانو پسې به ګرځېده او د دې خپل بچي دپاره به یې دعاګانې وکړه چې الله تعالی زما دا بچی راوړي ځکه د بچي ډېر زیات درد او غم الله سبحانه وتعالی یې خپل بندګان وساتي خو ډېر لوی درد او غم نو په هغه درد او غم کې به چې کوم دی دا به د خپل بچي پسې خفه ګرځېدله. دا عالم لیکي چې دا زنانه یو ورځ په کور کې ناسته وه او یو ملنګ په دروازه باندې راغی او دروازه یې وټکوله او دا یې وویل چې د الله سبحانه وتعالی په نامه باندې څه روټۍ راکړئ وږی یم. وایي دا زر پاڅېد او منډې کړې او 2 روټۍ او سالن یې راواغېستو او ښه په قدر او عزت یې چې کوم دی دې ملنګ له ورکړه. خو ملنګ ته یې دا وویل چې زما دپاره دعا وغواړه زما یو بچی ورک شوی دی که الله سبحانه وتعالی یې بېرته ما ته راواپس کړي نو ډېر به ښه ډېر زیات پسې خفه یم. وایي دا ملنګ لاړو څه موده پس ول الله سبحانه وتعالی هغه بچی را پیدا شو. دعا هم چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی چې په اخلاص باندې دعا وغواړئ هغه هم الله سبحانه وتعالی قبلوي. وایي دا بچی ته الله سبحانه وتعالی را پیدا کړو دې بچیو ته د خپل سفر ټولې قصې وکړې څه پې تېر شوي وو چا پې څه کلي وو هغه غونډې قصې ورته وکړې چې په دې ورځ را به دا چل شوی و داسې
وی ورته یې ویل چې یو ورځ روان وم او په یو ځنګل باندې ورغلم او هلته راباندې پکې شپه راله چې کله په ځنګل کې شپه ونه یو زمری راباندې راغله او شپه و زمری راباندې راغله را منډې کړې ویل زه ورته ایسته سملاسته ما ویل چې کیدای شي د پاس راباندې تېر شي او پته ورته ونه لګي ورته بېدارکه شمه ویل دې زمري چې کوم دی زه یې لیدلی وم ویل دې په ما باندې یو راټوپ و نږدې و چې زما به دې خېټه باندې حمله کړي وي زه خوړلی یم وایي په دې کې یو سړی راغی په دې هوا کې دا زمری راووي او د دې ځمکې نه وشو ویل دا زمری داسې وغړمبېده وتښتېد او لاړو او سړي ته ویل ما وویل چې ته څوک یې ویل هغه ما ته هېڅ هم ونه ویل خو صرف دقې راته وویل چې لقمة بلقمة نوڼۍ په بدل د نوڼۍ او ویل ایسته لاړ ویل امور یې ورته ویل چې دغه ورځ درته یاده چې په کومه ورځ وه چې و پلانۍ ورځ وه پلانۍ میاشت وه او پلانۍ ټیم و چې په پلانۍ ټیم زما سره دا کار شوی و امور یې ورته ویل چې واقعي په دغه وخت باندې یو ملنګ راغلی و په دروازه باندې ما وله د الله سبحانه وتعالی په نوم باندې چې کوم دی نوڼۍ ورکړې وه روټۍ مې ورکړې وه نو دغه زنانه چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره یوه نوڼۍ چې کوم دی هغه راوړه لقمة بلقمة د الله په لار کې یوه نوڼۍ ورکړله الله سبحانه وتعالی د دې بچی چې کوم دی هغه هم یوه نوڼۍ شوی و د زمري خو الله سبحانه وتعالی ته هغه بچو هغه یې خلاص نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې چې کوم دی خیرات او صدقات کول دا الله سبحانه وتعالی د خپل بندګان د هر قسمه مصیبت او آفتونو عزتمندو لري ساتي دا روژه ده په دې روژه کې چې کوم دی د خپلو مسلمانانو وروڼو سره ښه امداد کوو په هغې باندې ښه سخاوت کوو د هغې درد ته ورشو باید موږ په خپل کور محله علاقه کې دا وګورو چې زموږ څوک غریبانان دي څوک یتیمان دي دا نه چې زما ته په دسترخوان باندې اووه اته قسمه سالن پرتې دي بل غریب صرف په شملو باندې روژه ماته صرف په اوبو باندې روژه ماته دا سوچ او درد او غم پیدا کړو د خپل مسلمانانو وروڼو مدد وکړو د خپل رب رضا حاصله کړو په دې روژه کې دا نه چې صرف ما وخوړ او زه مور شم روژه واسې دا روژه نه ده چې د خولې د روژه ونیوه او بس د الله سبحانه وتعالی عبادت دې وکړو دغه هم روژه ده خو د بل مسلمان په درد او غم کې شریک شو دا نه چې یوازې ځان وخوړه او ځان یقینا داسې غریبانان خلک نن سبا په دې علاقو کې اوسېږي داسې غریبانان خلک چې د هغوی سره د وخت رزق هم نه ملوي خو چاته څه وایي نه د شرم د وجې نه د شرم د وجې نه چاته څه ویلی نه شي او دا خلک په داسې ګمان کوي چې دا مالداره دي نه دا چاته مالداره دي د دوی سره چې کوم دی امداد وکړو د دوی سره چې کوم دی په درد او غم کې د دوی شریک شو الله سبحانه وتعالی به زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله به زموږ او ستاسو نه راضي شي د بل مسلمان زړه ګټل دا اصل کامیابي او نن سبا موږ مسلمانان چاله 10 روپۍ صدقه هم نه ورکوو په چا باندې دومره رحم هم نه کوو چې چاته د صدقې ووایي ولې ما څه سود کړی دی یا ما څه غلا کړله چې زه هر چاله صدقې ورکوم هلکه دا د حلال مال رزق چې کوم صدقه ده الله سبحانه وتعالی ته ډېره قبوله ده د بل مسلمان په درد او غم کې چې کوم دی موږ نه شریک کړو هغه ورځې چې کوم دی موږ یو دوکان کې یو کس راغی او د څه سودا یې واغسته بیا یې د غوړو یوه ډبه اخېسته 50 روپیو څخه کې کامل هغه دوکاندار ته یې وویل چې دغه 50 روپۍ هغه کس چې کوم دی هغه ما پیژانده خو ډېر لرې زګین نه راغلی و واقع چې د هغې بازار ته چې کوم دی هغه چې کوم ټکټونه لګولي هغه هم ډېر زیات هغه دوکاندار ته یې ویل صرف 50 روپۍ را څخه کې کم روژه وه ښه روژه خو او مازدیګر ټیم و او دوکاندار ته یې صرف وویل 50 روپۍ را څخه کې کمې دي ویل نه موږ ته پکې ګټه نشته دی نشو درکولی د ګوتۍ نه یې هغه ډبه بېرته دا مسلماني دی زموږ دا زمونږ غمخواري ده دا زمونږ د غمخوارۍ میاشت چې موږ د مسلمانانو سره امداد هلکه ته په هر وخت کې د ګټې سوچ څه لکې د انسانیت د خدمت په نیت راوځه الله به دله ګټه هم درکوي او الله به دله اجر درکوي 50 روپیو څه نشته کس ته پته ولګي چې غریب دی او ډبی بېرته رګوګوتۍ نه کېښود او روان شو ورې کوله د الله تعالی په نامه ما خپل ملګري ته وویل مال دې سړي چې کوم دی د 50 روپو په سر باندې ډبه پرېښوده مالدار ډېر لرې زګین دی هغه چې کوم دی هغه دغه را واپس کړو او هغه روپۍ وله ورکړي او هغه ډبی یې ویوړه دومره دواګانې هغه وکړي هغه کس ته زما هغه ملګري ته زما سره په هغه وخت کې ځانه خپلې روپۍ نه وي خو ما هغه ملګري ته وویل مال دا کس چې کوم دی 50 روپو په سره ډبه پرېښوده هغه ځانه سودا کوله په سودا کې مصروف او د بابا ته خیال نه خو زما ورته خیال هغه هغه را واپس کړو او د خپل جب نه وله پکې 50 روپۍ ورکړي هغه سړي بیا موږ بېرته په سودا کې مشغول شو خو هغه سړي ته زما خیال و هغه دوکان نه چې روډ ته ښه د په روډ باندې خوا روان و داسې دواګانې هغه سړي کولې که نه چې زما دا زړه یې را ډک کړو ما ته د مسلمان د زړه ګټل ما څومره اسان کار دی په 120 روپو باندې د مسلمان زړه ګټلی کېږي ولې موږ
چې کوم دی زما هغه ملګري ته دا پته مو نه لګېده صرف هغه روپۍ ورکړي بیا ځان په سودا کې مصروف او ټایم ناوخته و خو زما هغه ته خیال و زه هسې ولاړ وم زما هغه ته خیال و سړي داسې دواګانې وکړې که نه د هغه ډبې په لاس باندې هغه لاس داسې چوت کړي وه ډبه مو سړي لاس کې ورسره دواګانې خوړل سره وه دې ته د مسلمان زړه ګټل وایي دا چې ته د مسلمان زړه وګټې دقه اصل کامیابي ده دغه ستا لپاره اصل روژه ده په دقه باندې ستا نه ستا رب راضي کېږي نو خپل رب چې کوم دی په هر حال کې راضي کول پکار دی الله تعالی په لار کې صدقې کول د دې غریبانانو سره غمخواري کول د دې غریبانانو زړونه ګټل دا اصل کامیابي ده په دې باندې ښه صدقات او خیرات کوئ ځکه ابوهریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دوه فرشتې چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی دوه فرشتې چې کوم دی راکوزیږي او یو د سخي انسان لپاره دعا چې الله ستا په در کې ستا د رضا لپاره چې څوک سخاوت کوي او څوک مال خرج کوي ته وله بدله ورکړي ته وله د هغې ښه بدله ورکړي په هغه رحم وکړي او بله د بخیل لپاره خیرې کوي یا الله چې کم کس بخل کوي او مال چې کم دی هغه جمع کوي او ستا په لار کې چې کم دی نه خرج کوي صدقات او خیرات نه ورکوي الله تعالی ته د دغه انسان نه مال ختم کړي دا دوه فرشتې راکوزیږي او په دې دغه کې چې کوم دی دا دغه ورکړه نو دې خیرونه چې کوم دی ځان وساتو په دواګانو کې چې کوم دی ځان راوړو او دغسې ابوهریره رضی الله تعالی عنه وایي نبی علیه الصلاة والسلام دا ارشاد وفرمایي چې الله جل شانه وایي الله جل شانه وایي ای د ادم اولاده ته زما په لار کې مال خپل مال خرج کوه خپل محبوبه مال چې کوم دی هغه زما په لار کې خرج کوه زه به په تا باندې خرج وکړم الله سبحانه وتعالی الله تعالی د خرج کولو وعده اخلي چې زه به په تا باندې خرج وکړم په شرط د دې چې ته زما په لار کې چې کوم دی خرج وکړه زما په بندګانو باندې ته خرج کوه زه به چې کوم دی په تا باندې خرج وکړم نبی علیه السلام وایي الله دا و چې زه به په تاسو باندې خرچه وکړم د الله تعالی په لار کې چې کوم دی خرچه کول دا صدقات او خیرات کول دا چې کوم دی د مسلمان لپاره چې کوم دی دا ډېره عظیمه خبره ده خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه په تذکرة الاولیاء کې دا یو واقعه لیکي د رابعه بصریه دا یو بزرګ زنانه تیره شوې ده الله تعالی د الله سبحانه وتعالی بهترین عبادت پرې کاوه او یو ډېره د زماني بزرګ تیره شوې ده دا لیکي چې دا یو ورځ په کور کې ناسته وه مازدیګری ټیم و روژه وه ښه روژه و مازدیګری ټیم په کور کې ناسته و یو ملنګ په دروازه باندې راغی او دروازه یې وټکول چې د الله سبحانه وتعالی په رضا باندې سره وایي دوه روټۍ په کور کې وي سالنه مثلا دوه روټۍ وي او ول رابعه بصري ول خپل خادمې ته ویل چې روټۍ ولا ورکړه د الله تعالی په نوم یې غوښتلې ده نو ورکوې وایي هغه دواړه روټۍ ویې وړې وکړلې ورکړې ویل په دې کې چې کوم دی څه وخت تېر شو نو چې څه وخت تېر شو نو د روجمات ټیم راغی نو رابعه بصري چې کوم دی خپلې خادمې ته ویل چې دغه راوړه روجمات راوړه چې روجمات یې کم ده خو دوه روټۍ وي نیکبخت دی خو تا ورکړې هغه سړي یوه خبرې دې پرېښې وې نو اوس به بې روجمات یې کلی وي نو ویل دقسې ویل هسې کېناستو ویل ناسته په دې کې ویل یو کس راغی ویل چې دا مې چې کوم دی د بزرګې له دا صدقه راوړله تحفه ده دا وله ورکړه ویل چې هغې راوړه نو پکې خوراک چې ویې کتل سالن ورسه ویل نه او روټۍ چې شمار کړې 13 روټۍ ویل چې نه دا زما نه دي دا سړی غلط شوی دا د بل چا چې ستا نوم یې واضح چې نه بس دا د بل چا دا وله بېرته واپس یې کړه ویل څه وخت تېر شو نو ویل بل کس راغی ویل هغه بل کس چې کوم دی هم روټۍ راوړه چې دا تحفه ده رابعه بصري یې ورکړه چې خادم یې دننه راوړه نو چې روټۍ کې په روټۍ کې ویل سالنه مو چې روټۍ حساب کړم ویل 6 روټۍ وي ویل چې دا زموږ حق دی زموږ دا تحفه زموږ ده نو له خادم ورته ویل چې دا دې څنګه چلو که هغه اولنۍ تحفه دې واپس کړه 13 روټۍ وي او 6 دې ځان نه کېښودې چې دا صدقه ده چې الله سبحانه وتعالی الحسنة بعشر امثال یو نیکي چې کم دی د هغې بدل په لس باندې یو په لس چون د الله سبحانه تعالی کې ما 2 روټۍ صدقه کړې وي ما له الله تعالی چې راکولې نو 6 روټۍ به راکړي 6 روټۍ د الله سره د سالنه راکړي نو په دې نیت باندې چې کم دی داسې صدقه ورکوه چې الله سبحانه وتعالی به بېرته چې کم دی ستا سره نصر امداد کوي او الله سبحانه وتعالی په خپله باندې وایي چې د آدم زویه ته د خپل مال نه خرج کوه زه به تاله چې کم دی د دې بدل درکوم الله تعالی وایي الحسنة بعشر امثال یوه نیکي چې کم دی هغه په لس باندې ده نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې چې کم دی خرج کول خپل محبوبه مال چې کم دی هغه د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرج کول دغه چې کم دی عظیم عمل دی عزتمن ابوهریره رضی الله عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو
چې کومه صدقه بهترینه صدقه ده د الله رسول نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل یو څو خبرې ته وکړي چې دا بهترینه صدقه ده. یو دا چې ته تندرست شي، یعنی په ځوانۍ کې د ځوانۍ په زور کې په دې کې چې په ځان باندې ښه خرچې وکړي او ښه پیسې ولګي او ښه چکرو له لاړ شي او ښه کباب او نشې او تماشې وغیره وکړي د ځوانۍ په نشه کې او سره د دې چې د مال جمع کولو حرص د سهم وي. ځکه په ځوانۍ کې سړی مال جمع کوي ځکه چې باقي غټه زندګي پاتې د هغې د مال جمع کولو حرص د سره هم وي او د مال د ختمېدو یره د سره هم در سره وي، یعنی د فقر او د غریبۍ یره در سره وي چې مال به را سره ختم شي او باوجود د دې چې کوم دی ته صدقه راولي او روپۍ راولي د الله تعالی سبحانه وتعالی په لار کې چې کوم دی صدقه دي دقه بهترینه صدقه دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترینه صدقه وویله چې بهترینه صدقه داره چې ته خپل مال راولي په خپله ځوانۍ په زور کې ښه تندرست یې څه مصیبت او آفت ته باندې نشته دی باوجود د دې خپل مال راولي د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کې دقه بهترینه صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته بهترینه صدقه چې کوم دی وفرمایي. دغسې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه هم روایت کوي، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې کوم سړی په ځوانۍ کې یو روپۍ د الله سبحانه وتعالی په لار کې ورکړي، یو روپۍ یو ځوان په خپله ځوانۍ کې، د ځوانۍ نه مطلب دا چې ته بیمار نه یې، ښه تندرست یې، ښه برابر یې، په ځان د خرچې کول ښه مستحق یې او باوجود د دې چې کوم دی ته هغه یوه روپۍ راولي وایي دا د دې نه بهتره ده چې ته 100 روپۍ د مرګ په وخت کې صدقه کړې، یعنې ته بوډا شي او مرګ ته نږدې شي او 100 روپۍ صدقه کړې چې ته تندرست یې، ته ښه مالامال یې په هغه وخت کې چې کوم دی په تا باندې څه مصیبتونه او آفتونه نه او ته روپۍ راولي او د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کړي دقه چې کوم دی دغه بهترینه صدقه. یو روپۍ چې کوم دی بیا د 100 برابر ده. نو په تندرست حالت کې چې ته ښه صحتمند یې د الله سبحانه وتعالی په لار کې چې کوم دی صدقه وکړه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې زه تاسو ته وښایم چې د الله تعالی په نيت باندې بدترین سړی کوم سړی چې د الله سبحانه وتعالی په نيت باندې چې کوم دی هغه بدترین دی هغه څوک دی. صحابه ورته یا رسول الله وښایه چې کوم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله سبحانه وتعالی په نوم باندې د یو کس نه سوال وکړی شي او دا باوجود د هغې چې کوم دی هغه تش لاس ولي تش لاس هغه ولیږي او د الله سبحانه وتعالی په نوم باندې چې کوم دی د هغه نه صدقه غوښتی شوي چې د الله سبحانه وتعالی په نوم باندې صدقه او تش لاس یې ولیږي. یو بل صحابي راغی یا رسول الله زما درد چې کوم دی زما کور ته سوال ګر راځي سوالونه کوي د الله تعالی په نوم باندې څه غواړي خو زما سره هېڅ هم نه چې زه هغه څه ورکړم زه څه وکړم. نبي علیه السلام وایي چې په کور کې سوي روټۍ مې هغه ورکوه خو سوالګری د کور د خوا نه تش لاس مه لېږه. نبي علیه السلام فرمایي او نبي علیه السلام دا هم فرمایي چې بدترین سړی هغه چې د الله په نوم کې سوال وکړی شي ولې ورنه کړي چې د الله تعالی په نوم درنه سوال وکړی شي نو ورکوې به که هر څه. نبي علیه السلام وایي سوي روټۍ راواله دغه سوالګر لی ورکړه خو چې ګوره ستا د کور د خوا نه دغه چې کوم دی تش لاس رانړ شي. او نن سبا خلکو ته سوچ وکړه صحابه سره دومره غم و چې لکه زما څه نشته زه څه ورکړم. نن سبا زموږ څه نشته، زموږ خمبې به چې کوم دی هغه د وریجو د وړو نه ډکې وي، زموږ سره په جبونو کې او زموږ سره په بینکونو کې دومره روپۍ چې 3-4 کاله پورې چې پکې موږ خپل ځان چلولی شو باوجود د هغې چې موږ نه څوک د الله سبحانه وتعالی په نامه باندې څه وغواړي. جومات ته یو ملا راشي یو قاري راشي د مدرسې دپاره چانده کوي په جب کې چې د کوم کمزوری نوټ چې د 100 پکې پروت وي د 10 پکې نو 100 هغه نه خو د 10 هغه نوټ راولو هغه هم چې ټول نه پکې ضعیفه نوټ یې هغه سره دا روپۍ به چې کوم د قیامت پر ورځ سبا له موږ لپاره کار راځي چې ته د لکاو خاوند یې ستا په کور کې چې کوم دی د لکاو د کلونو سټاک پروت دی چې ته د لوږې نه نشې مړ کېدی او باوجود د هغې چې کوم دی ته غریب سړی ستا په محله کې هغه سره د روجماتي د خوراک څه نه دا زما او ستا مسلمان دا مال به چې کوم دی د قیامت په ورځ زما او ستا لپاره عذاب وي عذاب. ابو هريره رضی الله عنه وایي نبی علیه الصلاة والسلام یو پیر په حضرت بلال رضی الله عنه باندې ور داخل شو. د بلال مخ د کجورو یو ډېری و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بلال ویل دا څه ویل دا مې د راتلونکي وخت لپاره جمع کړي دي. الله څه لپاره؟ د راتلونکي وخت لپاره مې کوم دی دا جمع کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولې ته نه یېرېږې چې ته سبا له د قیامت په ورځ باندې ته د دې هغه بخار یعنې هغه تاو وویني د دې خبرې نه ته نه یېرېږي چې الله سبحانه وتعالی تا ته د دې کجورو د ډېري هغه تاو او هغه بخار در ورسوي د دې نه یېرېږي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل بیا ورته ویل بلاله دا راوړه د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کړه
او د الله تعالی په لار کې صدقه کا او د عرش په خاوند باندې یعنی په الله سبحانه وتعالی جل شانه الله جل شانه باندې د فقر او د لوږې نه هیڅ یره مه کوه هغه به تا ساتي هغه به تعالی رزق درکوي دا ډېرې چې کوم دی 10 روپۍ مه جمع کوه قیامت په ورځ به د دې تاو او د دې هغه دغه به تکلیف به چې کوم دی ته در ورسي الله سبحانه وتعالی په عذاب کې ګرفتار شي نن سبا مونږ سوچو کو څومره خنبې زمونږ کره ډکي د کلونو سټاک زمونږ کره پروت وي چېرته په یو مسلمان باندې مونږ صدقه او خیرات ونه کړو ته یو مسلمان د درد تپوس مونږ ونه کړو خو بس هر څه چې کوم دی د خپل ځان دپاره د خپلو بچو دپاره د یو غریب بچي شلېدلې جامې او شلېدلې کپړې به مونږ ښیي نو او په اختر کې خپلو بچو له 2 جوړې او 3 جوړې او پیزار او هر څه دغه وله مونږ کوو مونږ د خپل غریب چې کوم دی د هغه غم ونه کړو د هغه غمخواري مونږ ونه کړو مسلماني دا نه ده د صحابو سیرت وګورو چې صحابو څومره صدقې چې کوم دی هغه د الله سبحانه وتعالی په لار کې څومره مالونه چې کوم دی چې د جنګ اعلان به وشو صحابو به د خپل کور ټول مال راوړل د الله سبحانه وتعالی په لار کې به چې کوم دی نبي علیه السلام په خدمت کې پیش کړو ټول مال ابوبکر رضی الله عنه پیر د کور ټول مال راوړل په جهاد دپاره چې کوم دی هغه جمع کړو تر دې حده پورې روایت کې راځي چې په دیوال باندې داسې د لاس راکوش کوه ول بیبي دې تپوس وکړو چې څه ګورې هر څه خو دې ویې وړل چې بدیز دیوال کې مې وستن خو دی وکه هغه راته چېرته میلاو شي سبا له چېرته د یو غازي په کار راشي د جنګ په میدان کې د غره وغیره پې ګنډي یو بل څه پې کوي هغه به چې کوم دی د ځان دپاره استعمال داسې صحابه وو الله سبحانه وتعالی په لار کې به یې داسې صدقې کولې نن موږ هم زموږ هم مسلماني ده نن موږ هم ځان ته مسلمانان وایو د مسلمانان نه د جنت ټیکهداران جنت ته خو به موږ ځو موږ زموږ نه علاوه څوک جنت ته تللی نه شي او چې د عمل میدان ته وګورو ډېر کمزوري یو مسلمانان او ډېر کمزوري یو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د صدقاتو د خیراتو کولو توفیق را نصیب کړي چې موږ په خپل مال کې بهترین صدقات وکړو د مسلمانانو زړونه وګټو الله سبحانه وتعالی دې خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین